أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا يبلونكم الله خامخا امتحان کوي الله استاسو بشین پیوشی من اسوید دخکارنا تنالوه ایدیکم چستاسو لاسو نباغی ترسیگی ورماهکم او نیزیستاسو لیعلم الله د دې لپاره چې ښکار کړي الله مَن يخافه بالغیب هغه څوک چې یریږي د الله نه په حال د نه لیدو داغ کې فمن اعتدى بعد ذلك پچا چې زیاته کو پسو د دینا فله عذاب علیم پدر پر عذاب دردناک دے. دی آیت مبارکہ کے مواقعت و محرمات و آغا بیانی یعنی آغا سیزون بیانی چی یو وقت پوری یا یو مکان پوری خاص وی نو اغا سیزونا اغا بیانی لکا پا حالت دا احرام کی یا پا حرم کی اخکار کول او بدی کی امتحان دے دا بندگانو چسو کو دا اللہ رب العزت نا غائبانو یرکی او کنے کیا بل دادا اللہ رب العزت بندگانو تا ٹریننگ ورکیا چه بندا پا آئندہ جون کی احتیاطو کی چه دا حرامونا زان اوساتی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید خامخا امتحان کوي الله ستاسو په یو شی د ښکارنا لا یبلونکم الله بشیء د الله د امتحان یو طریقه اغدا ده چې کله با یو حرام شی هغه با راډیر کی لکه په حالت د احرام کې با خکار اغبا استا مخی تا تیریگی را تیریگی خدا پتابان امتحان دے سرد دینا چتب دیتا محتاج می خولی کی نا بیابم داغینا زان ساتی تنالوہو ایدیکم چستاسو لاسو نباغی ترسیگی یعنی استاسو لاسو نباور ترسیگی. تفسیر و زاد المسیر کی ویا لکا دا حیواناتو آگیا یا والا بچی چی آغرالی و آغاستانا منډ نشي وهله ورماهکم او نزه استاسو د دین مراد اغا
هغه حیوانات دي چې هغه په نېزې باندې وهلی شي لکه اوسۍ شوې بعضې نورو څیزونه شو بیا علما وایي چې د محرم د احرام والا دپاره ښکار او ذبح کول دا په دوه قسمه باندې دي یو کورني حیوانات دي غوا ده چیلی ده ګډه ده بیزه ده چرګ دی نو دا ذبح کولی شي او دا خوړلی شي دویم غیر اهلی نو دا بیا په دوه قسمه باندې دي یو د دریاب والا نو قرآن کریم د دریاب ښکار د محرم د پاره په حالت د احرام کې دای جایز کړی دی احل لکم صید البحر ورستو آیاتونه کې براشي دویم بری د وچ ښکار نو دا بیا په دوه قسمه باندې دی یو هغه چې هغه موزوي ضرر ورکوونکي دي نو دله په حالت د احرام کې د هغې وجل جایز دي لکه شرمخ شو زمری شو کله چې دا حمله کوي نو وجل جایز دی او که حمله نه کوي نو بس پرېږده او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 څیزونه هغه ښودلي دي چې هغه ضرر ورکوونکي دي کارغه دی ټپوس دی لړم دی مږه ده او چیچونکې سپی دی امام بخاری دا ذکر کړی دی لیعلم الله من یخافه بالغیب د دې دپاره چې ښکاره کړي الله هغه څوک چې یریږي د الله نه بالغیب په حال د نه لیدو د هغه کې یعنی الله راښکاره کوي خلکو ته چې څوک د هغه نه په غیبو کې یریږي من یخافه بالغیب صحرا دا شړ بیابان دی هیڅوک هم نشته ښکار ستا مخې ته ګرځې راګرځې الله ګوره ستا ایمان داری چې ما ته الله ګوري نو ته هغې ته څه نه وی نو دې امتحان کې کامیابې فمن اعتدى بعد ذلك چا چې زیاته وکړو پس د دینا وله عذاب علیم در پر عذاب دردناک دی فمن اعتدى بعد ذلك چا چې د دې تحریم نه وروسته زیاته وکړو ښکار په حالت د حرام کې وکړو نو د هغه دپاره دردناک عذاب دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید مو وجنه ښکار لره وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې ومن قتله چا چې ووجو ښکار لره منکم استاسو نه متعمدا فقصر فجزاؤ مثل ما قتل من النعم نو په د باندې بدله ده په شان د هغه چې وجلې دی د څاروي نه یحکمو به ذوی عدل منکما فیصله به کوي په دې سره دوه تنه انصاف والا ستاسو نه هادیاً بالغ الکعبہ قربانی بوی رسیدون کی کعبے تا او کفارتو طعام مساکین او یا کفارا د خوراکو د مسکینانو او عدل او ذالک صیامن یا برابر د دې روزي نیولنی
لیذوق وبال امره چې وسکی سزا د خپل کارو عفا الله عما سلفا ما پکړه الله دا هغه سنا چې مخکې تللی دي ومن عاد سوکو چراو ګرځیدو فینتقم الله منه الله ببدل واخلی داغنا والله عزیز ذو انتقام الله زور اور دے بدلا غستن کے دے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو پدې کې د ښکار کولو نه منع ده په حالت د احرام او د حرم کې که یو انسان راولګيږي په حالت د احرام کې او د احرام په حالت کې یو حیوان هغه ښکار کړي قتل کړي نو د دې بس حکمي نو دلته د آیت کې هغه بیان یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یبلونکم الله خامخ امتحان کې الله تاسو بشین پیوشی من اسویر دخکارنا تنالوه ایدیکم چستا سلا سنا باغی ترسیگی ورما حکم او نزیستاسو لیعلم اللہ ددر پارا چخکارکی اللہ من یخابوه بالغیب آسو چریگی دالانا پا حال دنلی دو داغ کے فمن اعتدا بعد ذالکا چاچ زیادیو کو پسود دینا فله عذاب علیم در پار عذاب دردناک دے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید موجن خار لرا وانتم حرم پدا سے حال کی چتاسو پہ حرام کے ومن قتله چاچ وجو خار لرا منکم ساسنا متعمدا فقصرا فجزاؤ مثل ما قتل من النام نو پدوانی بدلا پشان داغا چه وجل دی دساروینا یحکمو به پیسرا بکی بری سرا زوا عدل منکم دوتنا انصاف والستاسونا حدیم بالغ الکعبہ قربانی بوی رسیدون کی کعبی تا او کفارت طعام مساکین او یا کفارا خوراکو د مسکنانو او عدل ذالک صیاما یا برابر د دی روجی نیول دی لیذوقا وبال امره چې وسکی سزا د خپل کار عف الله عما سلفا ما پکله الله دا غسنا چې مخکې تللی دی ومن عاد سوکو چراو ګرځیدو فینتقم الله منه الله با بدل واخلی داغنا والله عزیز ذو انتقام الله زور اور دے بدلا غستون کے دے اللهم قبلنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره